یو کلي کې یو ترکاڼ اوسېدو د هغه تعلق یو غریبې کورنۍ نه و. هغه سره کور کې خپله ښځه او یوه لور اوسېده او دی به خپل ژوند په یو جونپړې کې تېرولو. دې ترکاڼ به ځنګل نه لرګي کټ کول او هغه به یې ښار ته وړل او هلته به یې خرڅول او په هغه پیسو به د خپل کور ګزاره چلوله. د دې جونپړې مخې ته د دوی مشر ورور اوسېدو او هغه ډېر زیات مالدار و. د ښه خوشحاله خپل ژوند تېرولو او د خپل غریب ورور سپروايي نه کوله. او غریب ترکاڼ چې به کله هم خپلې ښځې او لور ته وکتو نو په هغوی به ډېر زیات خفه شو. زه دوی له هغه ژوند نشم ورکولی د کوم چې دوی دواړه حقدار دي. یوه ورځ دا مړه خپل پلار ته وایي: ابوجي تاسو ماله ډېر ښې کیلونې راوړئ که نه زه به هغې سره لوبې کوم. پلار ورته وایي: ولې نه لورې؟ زه به درله واخلم. بچې ته لږې ورځې صبر وکړه. دې خبرې نه پس ترکاڼ نور هم پریشانه شي چې زه به د لور دغه فرمایشو څنګه پوره کوم. اور دې د پریشانۍ په حالت کې رور کره لاړ شي. وایه روره نن څنګه راغلی؟ روره ما ته څه پیسې قرض پکار دي، ته مهرباني وکړه ما له لږې پیسې قرض راکړه. زه خپلې لور له لږې کیلونې اخلم. زه به کوشش کوم چې دا پیسې تاسو ته زر واپس کړم. نه روره زه خو ستا مدد نشم کولی. ما سره څه خزانه خو نه ده چې ته هره پیره راشي او زما نه پیسې غواړې. دا غریب ترکاڼ چې د رور خبرې واوري نو دی ډېر زیات مایوسه شي او خپل کور ته واپس لاړ شي. اور لږې ورځې پس یو فقیر د ترکاڼ رور کره لاړ شي اور هغوی ته وایي چې زه ډېر زیات وږی یم، ما باندې د یو ټایم روټۍ وخوره، دعا به درته کوم. د ترکاڼ مشر ورور ډېر زیات کنجوسه انسان وي. دی خو اول فقیر ته ور نه کولاوی، خو چې ورته کولاو کړي نو هغه ډېر زیات بې عزته کړي او د کور نه یې وشړي. فقیر ډېر زیات مایوسه شي او هغه هلته نه روان شي چې مخامخ وګوري نو یوه جونپټۍ نو دی لاړ شي او هغوی ته ور وټکوي. غریب ترکاڼ د کور نه راوځي او فقیر سره ملاو شي نو ورته وایي چې جی ستاسو څه خدمت کولی شم. نو فقیر ورته وایي ما باندې د یو ټایم خوراک وکړه، زه ډېر زیات وږی یم. غریب ترکاڼ زر کور ته لاړ شي او ښځې ته وایي کور کې چې د خوراک سم وي نو هغه ماله راکړه. بهر یو فقیر راغلی او هغه ډېر زیات وږی دی. د دې کور والا زر وریجې ګرمې کړي او هغه پلیټ کې واچوي او بهر فقیر له یې یوسي او په هغوی باندې وخوري. فقیر ډېر زیات خوشحاله شي. هغه چې څه ټایم ځي هغه د غریب سړي له یو تیلی ورکړي. دا غریب ترکاڼ تیلی اخیستو نه صفا انکار وکړي، خو فقیر ورته وایي نه بچې دا ستا انعام دی. د فقیر ډېر زیات په اصرار باندې دا غریب سړی د نه دا تیلی واخلي. غریب ترکاڼ چې کور ته څنګه لاړ شي او تیلی کولاو کړي نو هغه د هیلو نه ډکه وي. غریب ترکاڼ او د هغې ښځه چې دا هر څه وویني نو هغه ډېر زیات خوشحال شي. اور یو ورځ پس د وړېله پلار سایکل هم راولي او هغه ډېره زیاته خوشحاله وي. دی خپل خوشحال ژوند تېرول شروع کړي. غریب ترکاڼ هغه ټولې هیرې خرڅې کړي او په هغې باندې یوه لویه کارخانه کولاو کړي. دا د دواړو ورونو باندې د الله طرف نه یو امتحان و. غریب ترکاڼ دې امتحان کې پاس شو او د هغې صله هغه ته په ژوند کې ملاو شوه. نو ښکلي ماشومانو کوشش کوئ چې په هر حال کې د بل کس مدد کوئ.